سلامونه او وخت مو پخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستي خبرونو ته. نن پنجشنبه د لیندۍ شلمه نیټه ده چې د 2025 کال د دسمبر له 11 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غاړې درته زه عبدالجلیل حساب وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په کندوز کې 50 شنې خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کډوالو وزارت د 310,000 امریکایي ډالرو هوکړهلیک لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې نوي استازي په کابل کې له امیر خان متقي سره د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. او چین له افغانستان او پاکستان د ترنګلتیاو د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې 50 شنې خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کندوز د دشت ارچي او امام صاحب ولسوالۍ کې 50 شنې خونې د اړمنو کورنیو د ملاتړ او د کرنیزو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژه د IRC په مالي ملاتړ او د کندوز د کرنې ریاست په همغږۍ د بېوسو کروندګرو ته لاسنیوي په موخه ترسره شوې ده. کډوالو وزارت د 310,000 امریکایي ډالرو هوکړهلیک لاسلیک کړ. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د یوې مؤسسې سره د 310,809 امریکایي ډالرو په ارزښت د همکارۍ د هوکړهلیک لاسلیکولو خبر ورکوي. دغه وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه هوکړهلیک له هیات ناروې نړیوالې مؤسسې سره لاسلیک شو. سرچینې لیکلي دغه هوکړهلیک پر بنسټ یاده مؤسسه به دغه اندازه پیسې په فاریاب کې 2241 تنو راستنه شوي بې ځایه شوي او کوربه ټولنو ته د روغتیايي کڅوړو او د قضیو مدیریت په برخه کې ولګول شي. د اروپایي ټولنې نوي استازي په کابل کې له امیر خان متقي سره د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ژیل برټران د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره کتلي دي. په دې لیدنه کې برټران د تیرو 4 کلونو په ټیکاو ټولیز امنیت، اقتصادي پرمختګ او راستنه شوي افغانانو د منلو یادونه کړې او ډاډ ورکړی چې د اروپایي ټولنې مرستې به دوام ولري. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو د همکاریو ورته راتلونکو غونډو د دوام په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې چین له افغانستان او پاکستان د ترنګلتیاو د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او پاکستان غوښتل چې د روانو ترنګلتیاو د حل لپاره له خبرو اترو کار واخلي. دغه وزارت ویان ګوجیاکون ویلي چې دواړه هیوادونه باید د ستونزو د کمولو لپاره جدي ګامونه واخلي او د سیمې د ثبات لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې چین چمتو دی په دې برخه کې رغنده او مثبت رول ولوبوي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.